دم وکړي، جادو وکړي، کوډې وکړي، ساښتونه راکړي، پلیتې راته ودوګوي، په پیریانانو غږ وکړي، هغه هستۍ په ولکه کې چې دي هستۍ خبره چې مني، په شاپیریانو غږ وکړي. پښتون سخت په تکلیف کې دی، په منډه دی، خو د دې پښتانه مدد وکړي. زیره راواستوي خیر یوسئ، زیره خو درکوو، خیر مو نه دی لیدلی. سکات درکوو، سرسایه درکوو، خیرات درکوو، د میاشتې خواړه درکوو، د ګیس بل پرې کوو، د بجلي بل پرې کوو، جومات ګرم درته ساتو. دغه پښتون او مظلوم قام له وختونو تاسو ساتي، تاسو سره منډه وهي. ولې؟ څه وجه ده؟ د پښتون دا عقیده ده، د پښتون دا ایمان دی چې دا وارث انبیا دی، چې دا وارث انبیا دی. د دې پالنه روزنه په موږ فرض ده. په هر مشکل وخت کې د پښتانه د در په دره قوم ستې مدد کړی دی. د آخرت په عذابو مو ډېر ښه خبر کړي یو. هره ورځ تاسو موږ ته د آخرت عذابونه بیان کړي دي. موږ خوشحاله یو، موږ له تې ډېر خوشحاله یو. خو د پښتنو د دنیا ژوند ډېر خراب دی. موږ دا منو چې زموږ د ټولو مسلو حل ته، زموږ هر مشکل به ته حل کوې. که نن پښتون ذهني مریض دی، سیاتي مریض دی، له وختونو په تکلیف کې دی، ډېر سخت په تکلیف. ته وایه چې الله خپل دوست ځوروي، یعنی کوم پښتون چې په منډه دی، په تکلیف کې دی، دا د الله دوست دی. ته وایه چې الله خپل دوست ناجوړه کوي. هر هغه سړی چې دی، چې کوم سړی ناجوړه دی، دا د الله دوست دی. او چې څوک نه ناجوړه کېږي، دا د په خپل ایمان وبېرېږي. د پښتانه غږ څوک نه اوري. پښتون لا وارثه دی. د پښتانه مشران یا کمپرومایز کړي، یا مایدې کړي دي، خرڅ سوي دي، یا مشران به اعتباره سوي دي، اعتبار خلک نه پکوي. د پښتنو مشرانو خبره څوک نه اوري. زموږ خواست دا دی چې د نمک حق به ادا کوئ. د پښتنو دغه زموږ خویندو میندو د در په دره قوم تاسو ته مسلسل نمک درکړی دي. ستاسو ټول اخراجات یې په غاړه اخیستي دي. ستاسو د ژوند هر ضرورت یې پوره کړی دي. اوبه دي، که چای دي، که جامې دي، هر څه دغه کام درکړي دي. کام په تکلیف دی، د کام غږ پورته کوي. زموږ غږ خو څوک نه اوري. اوس که زه غږ پورته کوم، تاسو ویلي دي چې مخ چې دی دا اسلامي نه دی. اوس ما خو څوک نه اوري چې هر څونه به غارې کړم چې غارې کړم، د شپې وغږېږم، د ورځې وغږېږم، زما خبر ته څوک اعتبار نه ورکوي. ستا خبره د ډبرې لیک دی، ستا غږ دنیا جهان اوري، دنیا جهان شوروي. نو چې زه هره ورځ اخته یم، بې معنا نه لري. نو ته غږ پورته که چې موږ خوشحاله سو. زه به هم خوله بنده کړم. د دې پښتنو غږ پورته که. دا په مشکل کې دي، دا سخت په تکلیف کې دي، له دې تکلیف یې وباسه.